خوست کې د خوستي ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د روژه ماتي او د قرآن کریم د ختم ذکر شوي مراسم د خوست استاد حکیم تڼیوال پارک کې نیول شوي چې پکې زرګونه روژهتیانو برخه اخیستې وه. نننۍ دغه خلک چې راټول شوي دي د دې نه زموږ هدف دغه دی چې زموږ د افغانانو تر ټولو لوی فرهنګ چې دی هغه اسلام دی. موږ په اسلامي لحاظ په دیني لحاظ دغه خلک راغونډ کړي دي. هغه روژه ماتی چې موږ څو ورځې مخکې خلکو ته یادوري کړې وه د دې په خاطر دغه خلک راټول شوي دي. د ځوانانو په وینا تر بل هر وخته یووالي ته اړتیا ده. پکار ده چې د افغانستان هر وګړی د ګلالي هیواد د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. باید دغه د وطن د ابادۍ دپاره ډېر کار وکړي. مثلا لکه دغه روژه ماتي جوړ شول د آینده دپاره هم دوی داسې تصمیم ونیسي چې د دغه دپاره کار وکړي. روغلی یم د خوست ځوانانو یووالي روژه ماتي ته روغلی یم. خوستوال په درنه کچه روغلي دي روژه ماتي ته. د دې نه هدف دا دی روژه ماتي نه چې دی دلته یووالي ته یو پیغام وړاندې کړي لر ولایتي ته چې څه ډول ځوانان سره پیوځي شي سره اتفاق وکړي. په یاد روژه ماتي کې پر بېلابېل خوړو د تیارولو سربیره د خوست ځانګړي خواړه ډنډکی او وریژې غوړي هم چمتو شوي وو. د یووالي تر سرلیک لاندې دا روژه ماتي له څو کلونو راهیسې د خوستیو ځوانانو له لوري جوړیږي. اساسي موخه یې د هیواد د پرمختګ کې د یووالي رامنځته کېدل دي.